الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد لهر سنة مخکې د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست محترم رئیس صاحب او همدارنګه په ننګرهار کې د ملي راډیو تلویزیون محترم امیر صاحب همدارنګه د اداري اصلاحاتو محترم رئیس صاحب او همدارنګه د په ختیځ کې د هوایي مفروضې قمندان عمري صاحب ټول محترم استادانو او همدارنګه د 15 ورځني ورکشاپ درنو زده کړیالانو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. یو ځل بیا تاسې ټولو ته ښه راغلاست او هرکلی وایم او ډېر خوشحاله یم چې د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د رئیس صاحب په خاص مهرباني او په کلک ملاتړ دغه 15 ورځنی ورکشاپ موږ ته په ښه ډول ترسره او پای ته ورسوه. دا ډېر د ویاړ او د خوښۍ ځای دی. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د ظرفیت لوړونې یو شمېر برنامې دې نه بغیر هم لري چې هغه د ویناوالۍ برخه ده، همدارنګه د ژورنالیزم برخه ده، همدارنګه کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړه ده او یوه برنامه یې د ویندویانو د ظرفیت لوړونې لپاره ده. تاسو کولی شئ د اطلاعات او کلتور ریاست دا نورې برنامې چې فعلا دلته په ریاست کې جریان لري د دې نه هم استفاده وکړئ ترې مستفید شئ. اطلاعات او کلتور ریاست چاپېریال په تمامه معنا باندې مسنون ده او محفوظ ده. کولی شي دولتي ادارو ویندویان په هر وخت کې راشي او دلته زده کړې وکړي. موږ ویلو چې د ننګرهار ولایت بېلابېلو ریاستونو قدرمنو ویندویانو په دې برنامه کې پوره لېوالتیا په محبت سره دلته راغلل او دلته زده کړې ترلاسه کړې او هغه چې زموږ مقصود و هغه هم ترلاسه کړ. په مخکې وختونو کې به د ځینو ادارو ویندویانو د خبر په لیکنه کې په لیډ متن او شالید کې ستونزې وي، د جمله بندي کې به ستونزې وي، همدارنګه ادبیاتو کې به ستونزې وي. د دې ورځنیز ورکشاپ په ترسره کېدلو سره دغه ستونزې چې زه وینم حل شوي دي. دا ډېر د ویاړ او فخر ځای ده. په 15 ورځو کې موږ خپل هدف او مقصود ته ورسېدلو. په دې باندې یقینا زه له زړه نه خوشحاله یم. همدارنګه د استادانو نه په ډېر زیات احترام باندې بیا مننه کوو چې دوی راغلل او زموږ سره په نشته امکاناتو او همدارنګه په داسې څه چې زموږ له لوري دوی ته ور نه کړل شول په رضاکارانه ډول یې زموږ دغه ویندویان وروزل. د دوی هڅو قدرداني کوو او د دوی په ودانۍ ورته وایو الله پاک دې تل خوشحاله او آباده لري. د اطلاعات او کلتور ریاست په دې 15 ورځني ورکشاپ کې د ژورنالیزم تاریخچې باندې خبرې وسوللې، همدارنګه د پیښې او خبر په لیکلو باندې خبرې په دې کې وسولې. هیله ده چې تاسو به یې زده کړې وي او آینده کې دې نه کار واخلئ. د رسنیو قانون چې په یو مهمه موضوع وه په دې باندې خبرې وسوللې، همدارنګه په خبر کې جمله بندي او اصلاح باندې خبرې وسولې، املایي، همدارنګه د ژمن رسنوار او د ژمنو رسنیو مسؤلیتونه په دې باندې خبرې وسولې چې دا ډېره مهمه موضوع ده. نن سبا کې موږ او تاسې وګورو هغه رسنۍ چې هغه ژمنې دي ټولې پېژني، مګر همداسې رسنۍ هم شته ده فلحال چې هغه نورو هېوادونو ته کار کوي او مطبوعاتي جګړې توده ساتلې ده. همدارنګه د نړیوالو معتبرو اژانسونو پېژندنه ډېره مهمه موضوع ده چې په دې 15 ورځني ورکشاپ کې تدریس شوله. همدارنګه د خبر ډولونه او بیړنۍ خبر ځینې موضوعګانې د تاسو باید چې دې ته ډېر متوجه یاست. د خپل ریاست خبرونه که تاسې وګورئ د نړیوالې رسنۍ تعقیب کوي، یو عادي خبرې خو مګر هم دوی په داسې الفاظو کې راخیستی چې هغه نه ډېر مهم خبر جوړ کړی، خو مګر هم یو ځینې ډېر کمزوری خبر وي، یو غټ خبر وي، خو دوی مګر هم په داسې الفاظو راخیستی چې هغه ډېر کمزوری معرفي کړی. تاسې وګورئ په نړۍ کې د اسلامي امارت ډېرې غټې لاسته راوړنې چې پشتیپا په سیمه کې د اسلامي امارت یو لوی لاسته راوړنه ده، خو مګر هم رسنۍ په داسې دومره غټه پروژه چې هغه په سیمې کې بېسارې ده، دا پروژه داسې الفاظو باندې راغلې چې هېڅ اهمیت نه لري. موږ دا فکر کوو چې دا صرف هماغه د یو ولایت خلکو ته یا هماغه د څوک اوسېږي هماغه نږدې خلکو ته کافي ده، خو مګر هم دا د سیمې په سطحه یو پروژه ده، خو مګر هم رسنیو تته کړه دا مهارت زده کوي. خو مګر معمولي پېښه یو سړی چېرته یو ترافیکي حادثه وکړي دا طبي خبره ده، مګر هم غربي رسنۍ په دومره الفاظو باندې راغلي چې دونه یو قوي او سیاسي موضوع جوړه کړي. زموږ او تاسې هره لاسته راوړنه او هر هغه څومره په برخه کې نیمګړتیا وي، هر خبرې چې راغلي اخري تاسې ګورئ د سیاست سره به خامخا تړي.
دا ډېر مهم نقاط دي چې تاسو ډېر متوجه د خپل ریاست د خپلو ادارو اړوند خبرونه په داسې الفاظو کې راخلي چې هغه کمزوري لاسته راوړنې خو مګر تاسو په داسې الفاظو کې ونغاړئ چې خلک دا ګمان کوي چې له دې نه غټ او مهم خبر نشته. دا تکتیک زده کړئ. که چېرته په هره برخه کې تاسو مشکل لرئ ستونزه هم درلودلې د کلتور ریاست زموږ د اژانس ملګري ټول تاسو سره په دې برخه کې همکاري کوي. دا به د ځان دپاره یو پیغور نه ګڼئ. کوم خبر کوم موضوع وه چې تاسو سر پرې نه خلاصېده یا سمه جمله بندي نه شوه کولی تاسو کولی شئ موږ درسره همکاري وکړو. ځکه دا خبره چې میډیا ته وځي هغې نه وروسته چې خلکو واخیسته دا بیا ارزښت له لاسه ورکېږي که دا په هر رقم الفاظو کې نشر کړی وي. خو مګر هم کله چې ښه خبر جوړ شه ښه جمله بندي وسوله او د اطلاعات کلتور ریاست له نظره تېر شه نو هغه خبر بیا خپله مهموالی او اهمیت پیدا کوي. نو هغه به د تاسو د ادارې هغه معمولي لاسته راوړنې هغه ډېرې ښې منعکس کړي. معتبر اژانسونه به یې واخلي. تاسو ګورئ د کلتور ریاست د باختر اژانس چې کوم ملګري دي دلته فعالیت کوي د هغوی خبرونه تاسې وګورئ هغه وڅېړئ د هغې چوکاټ مطابق خبرونه جوړوئ. د خبر لیډ ډېر کم لیکئ معمولي لیکئ خو مګر هم ښه لیډ لیکئ چې دوه یا درې پوښتنې پکې ځواب شوي. ځینې ملګري اکثره وخت کې په دې خبر لیډونو کې ستونزه لري ټوله موضوع په لیډ کې تشریح کړې وي. دا مسلکیتوب نه ده او استادانو په دې باندې خبره کړې پکې دا مناسب نه ده دې برخه کې. خو مګر هم چې دې شی ته داسې فکر وي دا د وروستۍ ورځ ده چې آینده دپاره لنډ لیډ لیکئ ښه یې لیکئ په ښه جملو او په نوي الفاظو یې لیکئ. او بل په الفاظو کې ډېر احتیاط کوئ. داسې الفاظ مه لیکئ چې هغه معتبر او مشهور الفاظ په ټولنه کې نه وي. د ساده الفاظ لیکئ ساده متن لیکئ چې ټول خلک ښه پرې پوهېږي. نو دا ځینې شیان دي چې دې ته تاسو ډېر فکر او توجه وي. همدارنګه که چېرته د اطلاعات کلتور ریاست هره اداره دولت تشکیل جوړ کړی دی مقصد دپاره یې جوړ کړی وي. هره اداره یو مقصد یو مفهوم لري. اطلاعات کلتور ریاست دا اداره جوړه شوې ده د دې لپاره جوړه شوې ده چې په د ملت او د دولت په مابین کې د پل حیثیت ولري. موږ که خبرونه نشرو د دې لپاره نشرو چې د خلکو اعتماد پیدا شي چې دلته خدمت کېږي په دې اداره کې فعالیت کېږي. دغه اداره پر ده دې اداره پرمختګ کوي. زموږ موخه او هدف دا ده چې لومړني لاس معلومات خلکو ته ورسوو. کومه د معلوماتو خلاج چې په خلکو کې راغلي هغه تشه ډکه کړو او همدارنګه د نړیوالو هغه رسنیو لپاره چې هغوی پوش تبلیغات کوي بد تبلیغات کوي او د اسلامي امارت کمزوري معرفي کوي د دې تبلیغاتو مخنیوی وکړو. خلکو ته ووایو چې زموږ په ننګرهار کې په دې ادارو کې دا فعالیتونه کېږي دا خبرونه راځي موږ دلته جوړو د شروع موخه او هدف هم دا ده. نو کوشش وکړئ چې لومړي لاس خبرونه اطلاعات کلتور ریاست ته ورکړئ. همدارنګه د باختر اژانس ملګرو ته ورکړئ. بېلابېل ګروپونه موږ جوړ کړي د دې لپاره دي چې څنګه کولی شو د ولایتي ادارونه خبرونه راټول کړو دلته جمله بندي کړو منسجم یې کړو نشر یې کړو. دې لپاره مو د بېلابېل د رابطې او د اړیکو شمېرې لرو په هغې باندې اړیکه کولی شئ او ګروپو کې به انشاءالله تاسو یئ. او همدارنګه د ژورنالستانو سره یا د رسنیوالو سره ښې اړیکې ساتئ. ځینې وخت کې ستونزه دا وي چې یو خبر راځي مخې ته خو مګر هغې خبر د ترلاسه کولو لپاره د معلوماتو خلا وي. وخت ناوخت بیا خلک ډېر غلط تبلیغات کوي. مطلب په یو ځای کې چاودنه وسوه یو انفجار وسو خو مګر هم که چېرته اړونده مسؤل زر سمدستي جواب ونه وایي معلومات خپاره نه کړي دا یو شایع سوه. دا بیا پوش تبلیغات ته مخه جوړه سوله څوک به یې موټر بم کړي څوک به یې شم رسوي څوک به یې خو یو غوغا به په میډیا کې جوړه شي. نو د دې دفع کول بیا وروسته لږ ستونزمن وي. نو ښه خبر دا ده چې پېښه څنګه دې شوي په نیم ساعت په 100 یا 50 منټو کې د هغې لپاره اړوند معلومات راوځي. دا یو مثال و. نو د رسنیو سره په هره برخه کې تاسو ډېر اړیکې ساتئ. که خدای وکړه چېرته د دوی سره اړیکې زموږ او تاسې تتې وي نو دا بیا زموږ او تاسو ته په هغه میډیایي یا مطبوعاتي برخه کې مشکلات جوړوي. نو دې دپاره په وخت سره معلومات ورکړئ. همدارنګه نړیوال اژانسونه یا هغه اژانسونه چې هغه د افغانستان دپاره فعالیت کوي دا میډیاګانې تعقیبوئ. د دې دا خبرونه د دې دا مقالې دا لولئ. په دې کې ډېر ښه الفاظ دي چې هغه تاسو ته د خبر په وخت کې په کار درځي. په هغې کې ځینې نوې نوې اصطلاحګانې ځای په ځای کېږي. نو د دې مطالعه کوئ. همدارنګه دې دا چوکاټ او دا خبر دا جمله بندیانې ادبیات دا ټول ګورئ.
اوس دغه شپږ یګانې دي پښتو کې دا ډېرې ستونزمنې دي، یو سړی نشي استعمالولی. خو مګر موږ او تاسې دې چې څلېروي ساعته دې مسلو سره زموږ مخ وي، باید په دې کې موږ تاسې ډېر مهارت ولرو. خو موږ اداره د ادارې ته یو خبر وځي او دا نیمګړتیا ولري، دا زموږ بیا ډېره لویه بې کفایتي ده. نو کوشش کوئ دغه اژانسونه، دا نړیوال معتبر اژانسونه دا تعقیبوئ، د دې د معلوماتو نه، د دې د لیکنو نه دې استفاده کوئ او په خپل کاري ماحول کې دا تجربه کوئ او کار ترې اخلئ. په وروستیو کې بیا هم درته وایم چې انشاءالله زموږ د اطلاعاتو کلتور ریاست دغسې روزانیز ورکشاپونه به دوامداره وي، لکه څنګه چې رئیس صاحب یادونه وکړه. دې نه وروسته زموږ د رئیسانو لپاره یو ورکشاپ په بام کې لرو چې د هغه په کار باندې واچوو. انشاءالله تاسو به د خپلو رئیسانو سره په دې برخه کې ستونزې لري، د هغوی کې کومې ستونزې هغه به هم حل شي. او همدارنګه نور په هر وخت کې چې دلته تاسو ضرورت وي د نیمګړتیا مې کومه برخه کې، تاسې کولی شئ دلته مراجعه وکړئ، خپلې ستونزې له نږدې نه دلته شریکې کړئ او دلته سره حل کړو. الله پاک مو ښاد، خوشحاله او اباد لره، د یو سوله ییز ودان افغانستان په هیله. السلام علیکم ورحمة الله.